یو عالم دین تپوس کرے کہ مفتی سلمان اتنا قابل ہے تو اس ایک مسئلے کا جواب دے دیجئے. هغه مسله دا ده چې د ویلیو چې نفل په جمع سره کول دا مکروه دي، حالانکه ستاسو د مذهب مسله ده چې یو سړی بل جماعت کې مونځ کړي او بل جماعت دی راشي او هلته جمع ولاړي نو دی به ورسره نفلي نیت وتړي او په جمع کې به شریک شي او دا به نفل شي. نو که د نفل جمع مکروه وه نو دلته دی ولې نفل مونځ کوي په جمع سره؟ صحیح ده. ما داسې نه دي ویلي چې نفل جمع مکروه ده، ما داسې ویلي چې نفل جمع مکروه ده چې خلک ورته راغواړي چې راجمع شي، او د هغې وجه دا ده چې تاسو ته ما ویلي چې نوافل خلک د خلکو په مخ کې نه کوي، ریاکاري پکې راځي، دا یې وجه ده. ښه صحیح ده. دویمه دا خبره ده چې چېرته نفل د هغې جمع مکروه ده نو ولې ته دا مسله کوې چې ته د هغې جومات نه راشې نو دلته په جمع کې شریک کېږي او د نفل نیت پکې که دلته جمع ولاړي او سړي بل ځای کې مونځ کړی او دی راشي دی به ورسره د نفل نیت وتړي او وبدرېږي. نفل خو په جمع تا وي چې مکروه دي، نو دلته ولې دا مسله کوې چې نفل به وکړي؟ د هغې وجه دا ده کله چې دی ودرېږي د امام سره، کله چې دی ودرېږي د امام سره نو د جماعت مخالفت رانشي چې هغه د منافقت نښه ده. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې لا یخالف الجماعت الا منافق. هغه سړی د جماعت مخالفت کوي کوم چې منافقي، د جمع د مونځ هغه سړی مخالفت کوي چې کوم منافقي. نو حدیث شریف کې دا خبر راغلی نو علماء کرامو وفرمیل چې کله جمع ولاړي نو ته تخته مه بلکې که مونځ دې کړی مې هغې سره ودرېږه، نفل نیت تړه چې تا باندې دا ګوته څوک چوته نه کړي چې دی منافق دی، جمع د مانځه نه ووتو او خلک په سوی بار چې دلته جمع ولاړي او ته بار ګرځېدې، څه مطلب دی؟ نه رسوي په دې باندې. نو تا د تهمت ته وجې بچ کوې علماء کرام، نو ځکه راته وایي که په یو ځای کې تا مونځ کړی مې دلته راشه چې نفل په جمع سره مکروه دي. ما داسې خبره کړې وه چې نفل کول مکروه دي په جمع سره چې خلک وله راغواړي، ځکه په دې څیزونو کې ریاکاري راځي. نفل عبادت خلک پټ کوي، ښه په ښکاره باندې نه. منظمه قاعده د عبده رسوله. ها منظمه قاعده مې اونکړه، پاسېدم एकदम بیا کېناستم. بیا چې په دغې قاعدې کېناستم اللهم صل علی محمد مې وي، او د منځنۍ قاعده کې مې بیا د محمدین پورې مونځ وي. اخر دعا ته مې خبره ورسوله، بیا راته رایاده شو نو پاسېدم، خو اخر کې مې سجده سهو وکړه. یوه مسله دا چې سجده سهو په ما باندې وه او که نه وه. دویمه ده که دوه غلطۍ وشي نو یوه سجده سهوه وکړې که ډبل سجده سهوه. نه که غلطۍ پنځه وشي سجده سهوه به یې وکړې، پوهېږې؟ که غلطۍ پنځه وشي سجده سهوه به یې وکوي. دویمه دا خبره که ته لږ شان پاسېدلی وي او فورا ناست دی نو بیا په تا باندې سجده سهوه نه وه. تا قاعده کړې دا قاعده که پاتې شوی وې یا ته پوره پاسېدلی وې نو بیا به واپس نه راتلې، نو بیا په تا باندې سجده سهوه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. که یو انسان د شیرګل د حدودو نه بار لاړ شي او د سفر په نیت باندې او د شیرګل د حدودو نه بار هغه په یو کار کې مشغول شي د ماښامه پورې او 5 منځونه ته قضا شي، خو هغه خپل سفر کینسل کړي او واپس شیرګل ته راشي، نو دی چې په کور کې دا منځونه راګرځئ نو پوره به راګرځئ دا قضا، او که نه نیمګړي به راګرځئ. نه قصر به کوئ، ښه نیم به راګرځئ. صحیح ده، پوره به نه راګرځو. ما ته وایي د مرۍ سخته الرجي ده او ټانسلز مې هم دي، د قرآن او د حدیث څه علاج دی؟ نبي علیه السلام یو صحابي راغی، یا رسول الله مرۍ مې ډېره زیاته خوږېږي او ټیکېږي. نبي علیه السلام ورته وفرمیل د قرآن مجید تلاوت کوه، خو په سمج سره یې کوه، په طریقه یې کوه، په تجوید سره سم یې وایه، دغه علاج دی. یو کونډه زنانه د هغې سره 2.5 تولې سره زر دي، دې نه علاوه سره څه نشته، په هغې زکات شته؟ نه نشته پې. د دې تعویض څه مطلب دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم فیه شفاء للناس. دا د شفا دپاره دی، د بیمارۍ نه د ښه کېدو دپاره. د قرآن مجید ایتونه دي. که د ماسپښین په مانځه کې 4 سنت ړومبي هغه د سړي نه پاتې شي نو ځینې خلک 4 سنت مخکې راګرځوي، ځینې خلک 2 سنت مخکې راګرځوي. د مونځ نه پس صحیح طریقه کومه یوه ده؟ صحیح طریقه دا ده چې 2 رکاته مخکې وکړه، بیا د هغې نه پس 4 رکاته وکړه. دغه ترمذي شریف کې روایت دی، نبي کریم صلی الله علیه دواړه جایز دي، دواړه جایز دي. که 4 سنت ته مخکې وکړه او که 2 رکاته دې مخکې وکړه سنت، د ماسپښین مونځ چې وکړې سنت ته نه پاتې شوي
نو سلور سنت پاتې دي 2 رکعاته سنت پاتې دي نو سلور سنت که مخکې کې که 2 سنت مخکې کې ستا خوښه ده البته بهتره ده چې اول 2 کې بیا سلور کې پوهېږئ په دې خبرو باندې نور یو اختلافي مسله د علماء کرام ډېر بحث کوي په دې کې ښه وایي زمونږ سره انکوبیټر مشین دی انکوبیټر مشین هغې ته وایي که نه چې هغه مشین کې انډ ایږدي او د هغې د ګرمایش ته وجې بیا د هغې نه بچي روځي نو دی مونږ سره انکوبیټر مشین دی مونږ د خلکو نه انډ یلو او بیا یې په کرایه ولا په مشین کې ږدو او بچي ته راوباسو داسې د هغې پیسې چې مونږ الو دا جایز دي که ناجایز دي دا د هغې کرۍ ده اخیستلې بلکل جایز دي ښه کرۍ ده دې کې څه نقصان نشته دی وایي چې چا ویلي تاسو په درس قرآن کې یو ورځ وي چې قرآن او حدیث باندې څوک عمل کوي چې قرآن او حدیث دا اپناو کې نو دینداره به جوړ شي نو بیا به د من تکالیف نه راځي وایي زما سوال دا دی چې که ستاسو په دې خبره باندې عمل وکړی شي نو دا بالکل صحیح نه ده غلطه ده ځکه چې صحابه کرام هغه په قرآن او په حدیث باندې زیات پوهې او زیات عمل کوونکي زیات دیندار وو حالانکه د هغې باندې تکلیفونه راغلي جنگ جمل او جنگ صفین او نور فسادات او تکالیف په هغې باندې راغلي وو نو که قرآن او حدیث د تکالیفونه د چټکارې سبب او ذریعه وی نو صحابه کرام باندې ولې تکالیف راتله ما په درس کې چرته هم دا نه دي ویلي چې قرآن او حدیث څوک وایي په ده به تکلیف نه راځي ما په درس کې دې الټه خبره کړې چې قرآن او حدیث باندې څوک ډېر عمل کوي تکلیف په ډېر راځي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ټول زیات تکالیف په انبیاء کرام راځي حدیث شریف کې راځي بیا په هغه چا باندې راځي څوک چې د انبیاء کرام سره ځان یو شان کوي ګورنه اکثر د پرهیزګار خلک په مخه بیماریږي په مخه به تکالیف راځي او قرآن مجید آیت مبارکه ته زه بار بار وایم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الله فرمایي الف لام میم دا خلک دا ګمان کوي چې دی به ایمان په الله راوړي او په الله به اعتماد ساتي او په دې به تکلیف نه راځي الله فرمایي داسې نه کوي چې ایمان کوم ځای کې موجود وي به تکلیف موجود وي البته پاتې شوه د تکلیف خبره چې صحابه کرام دیندار او په دین باندې پورا عمل کو بیا به تکالیف راځي نو تاسو تماوي چې دیندارې او د ایمان سره دا خبره د دې منافی نه ده چې تکلیف پر راځي که نه به راځي البته تکلیف چې په انسان باندې راځي ما د تکلیف خبره نه وکړې ما د عذاب خبره کړې وه څه خبره مې کړې د عذاب ما تاسو ته دا بیان کړو چې په انسان په هر یو انسان په کائنات کې تکلیف راځي او ځینې تکلیف داسي چې هغه د عذاب په شکل کې او ځینې د امتحان په شکل کې او مسلمان باندې د امتحان په شکل کې راځي او په کافر باندې او په غلط سړي باندې د عذاب په شکل کې راځي نو ما دا خبره کړې چې څوک د قرآن او د حدیث نه لري نو هغه خلکو من تکلیف راځي خو د عذاب په شکل کې پې راځي د امتحان په شکل کې پې نه راځي په صحابه کرامو چې کوم تکلیف راغلی و هغه د امتحان په شکل کې و د عذاب په شکل کې نه و کم سړی چې فحش فلمونه ګوري دې سره غسل واجبي که نه نه غسل په دې نه واجبي غسل خو په دې واجبي چې د انسان نه په یو خاص طریقه سره مني وځي هلې پې غسل واجبي یا زنانه ته د څلوېښتې چې مونږ ته وایو د هغې نه پس په لامبي غسل پې واجبي یا د حیض چې کومه بیماري د هغې نه پس په هغه لامبي نور په فلمونو کتلو باندې غسل نه واجبي که څه تلي بیا پې واجبېږي په فیسبوک کې یو ویډیو وایرل شوې ده په هغې کې یو مولي صاحب وایي چې د باران په اوبو باندې الحمد شریف صورت اخلاص په هغې پې دم وکړي او هغه اوبه سړی وڅکي نو د لا علاج بیمارو دپاره علاج دی دا په کوم کتاب کې دي ما ته خو دا پته نشته البته صورت فاتحې ته صورت شفا وایي په دې کې شفا شته نور د باران د اوبو د هم راته پته نشته او ورسره د صورت اخلاص ته هم راته پته نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې نه د بیت المقدس پورې په کم سپیډ سره په براق باندې تللی و براق د هغې د سپیډ د هغې د خپو د وجې نه و که د هغې د وزرو د وجې نه ما کتابونو کې لیدلی چې دا د وزرو نه و وزرې دومره تیزې وي د براق کتابونو لیکلي نو ما ته حدیث کې پته نشته چې په حدیث کې داسې تذکره شته په دونه راته پته ده چې یو کتاب نیم کې مې لیدلی و چې دا د دې د وزرو سپیډو صحیح ده نور هغې ته براق وایي د هغې فطرت الله جل شانو داسې جوړ کړی دی چې هغه د لایټ په شان دی د هغې سپیډ د هغې سپیډ د لایټ د سپیډ نه سیوا دی ښه دنیا کې ټول نه تیز سپیډ هغه د لایټ سپیډ او د براق سپیډ هغې نه زیات تیز دی